دلته اکثر دا ملګري تپوس کې او دا عوام چې یعنی یو سړي د ښځې سره کوروالی وکړو انزال ونه شو یعنی فارغه نه شو په ده باندې غسل شتي نه مسله د دې نه ده چې دی فارغه شو او که نه د منۍ د وتو یا د نه وتو مسله نه ده حدیث کې دا راځي اذا جاوز الختان الختان چې د زنانه د نارینه عورت د زنانه په عورت کې ور داخل شو فقد وجب الغسل نو غسل څه شو لازم شو اوس که دی فارغه شوی یي او که نه د ده مني خروج کړی او که نه کړی خو په ده باندې غسل څه شو هغه لازم شو اوله کې مسله داسې وه شریعت په اوله کې مسله داسې وه چې غسل به په چا لازمېدو چې د چا انزال وشي چاره چې مني لاړه به د غسل لازمېدو بیا وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو چې نه چې یو سړی د ښځې سره یې کوروالی شروع کړو او عورت په عورت کې ورننوتو معمولی سر یې ورننوتو دې سره غسل څه شو غسل لازم شو دا مسایل زده کول پکار دي ټول او حدیث به راشي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله زنانه راغلي او د غسل باره کې دې تپوسونه کړي زنانه او ځکه امام مجاهد رحمه الله وی علم دوه قسمه خلک چرته هم نشي زده کولی یو متکبر انسان ځکه چې متکبر ځان د دې عالم نه اوچت ګڼي نو چې څو پورې تا د دې عالم نه ځان کمزوری نه ګڼلی ته دته کښېنې نه او ته د ده نه علم نه زده کړې یو متکبر دویم بېځایه او پالتو حیا کوونکی انسان یو خو هغه حیا ده چې شریعت یې زموږ نه غواړي خو هغه حیا ده چې الله پې اجر ورکوي یو دا حیا ده یاره ما به دا مسلې زده کړی وی او ما به تپوس هم کړی وی خو څنګه یې وکړو دا بس پرېږده دا سړی علم نشي کولی ځکه چې دا پالتو حیا دی د ډېرو مسلو نه څه کي د هغې نه پاتې کي دا مسلې زموږ ټولو دپاره اهم دي نو ډېر داسې پکې مسلمانان جاهلان چې په هغوی غسل لازم شوی او د هغوی په زړه کې څه چې غسل لا لازم نه دی نه کوي غسل اوس دا وړه مسله ده یعنی یو سړی د جنابت په حالات کې ګرځي او د ځان نه خبر نه وي جنابت په حالات کې او یا کله داسې چې غسل پې لازم نه وي او دی غریب غسل کوي ځان یې په تکلیف کې واچو ځان یې په مشقت کې واچو ځکه دا مسایل دا اهم مسایل دي او دې زده کول پکار دي او په دې کې یو سړی راشي او بیا ماته وایي چې حیا کته او حیا بره نو حیا خو ماته وستوي چې یو حیا زموږ نه شریعت غواړي یو نه غواړي دا حیا زموږ نه شریعت نه غواړي چې ته دین پې نه زده کړې کومه حیا چې زموږ نه غواړي هغه راشي زموږ معاشره کې وګوره ډېر لږو خلکو کې ورته میلاو شي په انټرنیټ کې ته هر قسمه فحاشي ګوري دلته څوک حیا نه رایادي که په کور کې شرعي پرده نه وي دلته حیا هغه نه رایادي د مشر د سپینګیري سره به هغه څه کوي چې شرموي به یې دلته حیا څوک نه رایادي زنانه په لاره رواني دی به نامناسب حرکتونه کوي دلته څوک حیا نه رایادي خو چې کله د شریعت مسله راشي او اهمه بنیادینو دی به یې څه وایي حیا کته او حیا بره حیا عین دقه ده چې ته شریعت یې زده کړي دا حیا ده حیا دا ده چې ته څه کوې شریعت یې زده کړي او چې دا شریعت یې زده کړو په تا کې به حیا راشي دا یاد ساته شریعت چې دې زده کړو په تا کې حیا راځي هغه حیا چې الله یې زموږ نه غواړي هغه حیا نه چې موږ د ځان نه جوړه کړې ده یو پالتو حیا ده شریعت یې زموږ نه غواړي او کیدای شي به موږ ته ګناه هم میلاو شي نو اولنۍ خبره چې د هغې سره غسل لازمیږي هغه کوروالی دی او موږ ووایو چې کوروالی څنګه کوروالی کې دا شرط نه دی چې انزال به کېږي مني به وځي نو هله به غسل لازمیږي او دا هم په دې غسل نه لازمیږي چې یو سړی یو ښځه خاون یو بل سره میلاو شي هسې د کوروالي نه مخکې چې یو بل سره د ښځې خاون کم میلاوېدی او کم مینه محبت یې هغه وکړي په دې سره هم غسل نه لازمیږي څو پورې انزال نه شي هلته به انزال شرط دویمه مسله دویمه خبره چې به سره غسل لازمیږي احتلام کېده په خوب کې په سړي باندې غسل لازم شي نو د احتلام مسله هم را روانه دا ډېرې فایدهمنې مسلې دي او تفصیلي به یې ته بیانوم انشاءالله چې ته به پوه شي او دریم چې په هغې سره غسل لازمیږي دریمه خبره د مني وته د بدن نه په خون محسوسولو سره
لکه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي او لازم نه چې خوب کې به وځي په ویښه بغیر د کوروالي نه مني وتی شي له بدن نه که نه او شرط ورسره دی چې په خوند سره لکه اوس یو سړی بیمار دی د هغه مسله را روانه ده لکه یو سړی بیمار دی او د هغه نه مني وځي جدا مسله ده یو سړی په خپله والعیاذ بالله مني وباسي او هغې سره خوند محسوسوي دی په دې سره غسل لازمي که نه لازمي لازمي څو خبرې شوې 3 څلورمه خبره دا د زنانو دپاره ده چې کله زنانه د حیض د بیمارۍ نه پاکې شي او یا د څلوېښتۍ نه پاکې شي نو په دوی باندې غسل لازم دی پنځمه خبره علما ذکر کوي مرګ خو که دې کې سوچ وکړو نو په مرګ سره په دې مړي خو غسل نه دی لازم ځکه چې مړی خو مړ شو غسل په دې مسلمانانو باندې دله ورکول لازم دي نو علما دلته ذکر کوي خو که سوچ به کوي مرګ سره غسل لازمیږي نو په دې مړي خو غسل نه لازمیږي ځکه چې مړی خو د دنیا نه لاړ او چې څوک مړ شي نو په ده باندې هغه دی مکلف نه دی په شریعت باندې مړی د ځان نه څه خبر دی دومره ده چې په دې باقي مسلمانانو باندې لازم دي چې دله څه ورکړي دله غسل ورکړي اوس دا هغه خبرې چې دې سره غسل لازمیږي پوه شئ پې واجب دی معنی دا شو چې غسل په 2 قسمه دی یو واجب دی بل مستحب دی او دریم هغه اسې جایز مباح دی په هغې نه ثواب شته نه پې ګناه شته دا خو لازم دی یو سړي کوروالی وکړو په ده غسل لازم دی احتلام ورته وشو په ده غسل لازم دی مني د بدن نه ووته د خوند سره په ده غسل لازم دی زنانه باندې حیض او نفاس نه پاکې شي په یې غسل لازم دی دا خو واجب غسلونه دي مستحب کم یو دي مستحب معنی څه ده چې یعنې په کولو یې اجر میلاویږي په نه کولو یې ګناه نشته نو چې په کولو یې اجر میلاویږي نو دا هم عبادت دی ځکه چې اجر په عبادت میلاویږي په عادت نه میلاویږي هغه کم یو دي یاد یې که ځان سره احرام تړلو په وخت کې غسل کول دا مستحب دي دا مسلې یادول لیکل ما ته خو یو قسم فرض ښکاري او الا دا چې یو سړي ذهن تیز او یادوي او جدا مسله ده نو د احرام په وخت کې غسل کول دا څه دي مستحب دي دې نه څه مسله راووته چې مستحب دي نو چې چا ونه کړو احرام یې څه دی صحیح دی لکه یو سړی میقات ته ورسېدو بغیر غسل نه احرام واچو او تلبیه یې ووی د عمرې یا د حج او لاړ د دې احرام صحیح دی او که غسل یې کړی وی نو ثواب به ورته زیات میلاو شوی وی دویم مکې ته داخلېدو په وخت کې غسل کول مستحب دی دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی احرام نه بعد به هغه بیا غسل کو نو دغه ټیم کې غسل کول دا مستحب دی دریم یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په یو مسلمان له پکار دی چې کم سے کم په 7 ورځو کې یو پیر لامبي دا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کم سے کم حد کې خو دا هغه سړي دپاره چې د اوبو نه الرجي ده او یا به داسې وایو چې غریب دی نو غریب خو غریب د اوبو ته نه میلاویږي یو سړی داسې علاقه کې د شړو کې اوسېږي او د اوبو درک نه لګي کیدای شي داسې یو صورت جوړ شي هغه خو صحیح دی خو دا چې اوبه یې خوا کې یي او قسم یې خوړلی چې لاس نه وړم نو کم سے کم څه دی اب تک یو پیر لمبا اب تک یو پیر بلکې اب تک یو پیر باندې ګزارم نه کیږي خو دا شریعت ته ویلي یعنې غواړي طهارت او ته نه کې نه کې نو چې نه کې نو بیا شریعت ته وایي چې اب تک خو یو پیر لامبه که نه حالانکې د اب تک یو پیر لامبل دې سره هم یعنې سړي ته ضرورت په ورځ کې د پیر 2 ورځې په ورځ کې او چې ډېر لیټ شي په 2مه ورځ خو دا بعض دې سره عادت یې خوند وله ورکوي لکه بل ورځ په انټرنیټ باندې ورکړي و چې د دنیا هغه انسان چې هغه په دنیا کې ناولې او څښا انسان چې ګوره 50 کاله نه ولمبلي که 100 کاله
سلور نوی وره 94 سال هغه لامبلي نو یا دغه عمر و ما ته ښکاري چې په دې کې 80 که 70 کاله لامبلي خو دې څه قیصه ده ولې نه دي لامبلي نو دا چا بیا دغه تفصیل کې ورکړي دي چې دې چېرته په یو جنۍ مهینو کې اوسي چلو په یو خپله باندې هغه له ورنه کړه او د قسم وخوړو چې زه به نه لامبم او چې ویې لامبل مړ شو لکه چې د هغه نه چې په کمخیره یې تلی توږلی به وي توږلی ځکه چې یو سړی 80 او 70 کاله ونه لامبي او دا په ایران کې و ایران کې ولاقه دلته چېرته و او وي ده به سیګرټ یې 3-4 په یو ځای څکړي چې یو سیګرټ به یې څکو 3-4 به په یو ځای څکي هله به طبیعت برابر و ځکه چې په دومره ګن کې چې طبیعت برابرې خو هغه هم څه زور غواړي او زمونږ د شریعت ته وګوره څومره پاک دین دی الحمدلله نه لامبي قسم دې خوړلی خو د ابتکې خو یو پیر لامبه که نور ابتکې یو پیر دام کافي نه شي کله ګرمي کله خولۍ کله سړی کار لځي کله سړی بیماري قسمه قسم حالت په سړي راځي نو اوبو استعمال بیا پکار وي چې سړی پې صفا سوتره ښکاري نو د بعضو خبره مې دې پورې قصه د ایراني مې به دې وکړه چې د بعضو طبیعت هم داسې دی د اوبه بې بدې راځي هغه غریب د اوبو چې ویې لامبل مړ شو لامبلې نه چې خلکو راضي کو چې ویې لامبل شو د لامبلو نه بعد مړ شو نو بعضو باندې اوبه بدې راځي خوشبو پې بده راځي او صفایي پې بده راځي نو مستحب دي دا چې کم سے کم په هفته کې یو پیر لامبي او لازم به لامبي هفته کې یو پیر کې لامبي مثال کې یو سړی هفته کې یو پیر لامبي خو جمعې ورځ ده منزل ځي ولامبه ها دغه شان اخترونو کې لامبل یعنی غټ اختر منزله چې ځي د وړوکي اختر منزله ځي دا هم مستحب دي یو کافر چې مسلمان شي نو مستحب دي چې دی غسل وکړي کافر چې مسلمان شي نو د باندې مستحب دي چې دی څه وکړي غسل وکړي اگر که بعض علماو ته واجب وي د جمعې په ورځ غسل دا سنت طریقه ده دې کې د علماو اختلاف چې را به شي په خپل ځای کې بعض علماو ته واجب وي وایي جمعې په ورځ غسل لازم دی او بعض وایي نه جمعې په ورځ غسل سنت طریقه ده کول یې غوره دي نه کولو کې ګناه نشته او زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی انشاءالله خپل ځای کې به دلایل راشي شپږمه خبره شپږم مستحب غسل مړي له چې د غسل ورکو د هغې نه بعد غسل کول مستحب دي مړي له چې د غسل ورکو نو د هغې نه بعد په خپله دا ژوندی چې ولامبي دا مستحب دي اگر که بعض علما دې ته واجب وي خو نه صحیح خبره چې واجب نه دي ځکه چې اسما بنت عمیس رضی الله عنها کله چې هغې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غسل ورکو ابوبکر صدیق چې کله وفات شو نو هغه دا وصیت کړی چې ماله به زما بیبي اسما غسل لکې د هغوی داسې زنانه وي ګوره یعنی دومره پوهه زنانه چې خاوند له څه ورکوي غسل وکړي او هغه مړی پروت دی ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی یو سړی خپل رور له غسل ورکوي او پلار له یا بچي له ملګري له ډېره ګرانې او بیا ښځې دپاره خاوند خو غري او د هغې دپاره صادري او هر څه نو چې دې ښځې ته دا خاوند مړ پروت او دا له غسل ورکوي او اړی راړی وي داسې د هغوی دینداره ښځې وي داسې د هغوی حوصلې والا ښځې وي نو کله چې هغې غسل ورکو نو په هغه ورځ جمع ډېره یخني وه نو راووته نو دې صحابه کرامو ته وی یخني ډېره ده په ما دا غسل لازم دی هغه ورته ویل نه نو دې نه دا واضح شوه چې مړي له غسل ورکولو نه بعد غسل دا واجب نه دی خو څه دی مستحب دی یعنی غسل کول غوره دي که چا ونه کړو نو څه حرج پې نشته ښه دا به اوس ما ته څوک ذکر کړي دا چې زما دې مخ ته ګوري په دوی کې به ما ته څوک ذکر کړي دا مستحب غسلونه نه ته نه بل څوک هیچ چاته یاد نه شو او هیڅ پکې یاد نه شو یو یاد به پکې مې یاد نه شو هفته کې وپېره چې مړه ولامبې د هغې نه بعد چې اسلام قبول کړي کافر احرام په وخت کې حرم ته داخلېدو په وخت کې
اختر مانځه یو پاتې شو د جمعې ورځ تاسو ته یاد خو دا راسټارټول ستاسو ګران وایي دې سره به ډاډه شي مسله به یې زده کړي او که غلط وي نو زه به درته څه کړم زه به درته صحیح کړم موږ دلته ټول یعنې د قرآن او د حدیث په دسترخوان را جمع شوي یو د دین د زده کولو لپاره په دې کې به څوک غلط جواب را کوي څوک به صحیح را کوي څوک به صحیح څوک به صحیح د هغه به اصلاح کېږي دا ځای دلته د تربیت دی دا ځای د څه دی دا د تربیت دی او د علم د زده کولو دی دلته دا نه چې یعنې علما به ناسي او نه د علم مجلس څه لپاره د تربیت او د دین د زده کولو لپاره موږ ټول زه او تاسو زه ټول ما او تاسو موږ ټول دلته د دین د زده کولو لپاره راجمع شي او دې لپاره چې تربیت من کم تربیت چې شریعت موږ ته ښوولی چې حق شان زمونږ وشي او نور د دین دا مسلې دا خو دومره جوړې مسلې دا خو هېڅ نه دي کومې چې تاسو ته بیانېږي زه درته دا ناشنا خبره وکړم نن سهار ما ته یو کس ما نه تپوس وکړو د مسلې خو دومره ناشنا عجیب او غریب مسله هغه بیان کړه چې حق یې رانې کړم نو ما هغه ته ماله به ټیم راکړي وایي صحیح ده بیا دې ماسپښینه پورې یعنې په باندې 2 بجې وې ما ته یاد دي 2 داسې به وي او یو کتاب پسې زه ګورم بل کتاب ګورم او یو دلیل او بل دلیل او چې دا کیدی شي داسې او دا کیدی شي داسې او دا د علماو اقوال او اختلاف هغه چې ما یو دلیل وکتو هغې که به یو بله مسله راتله چې هغه بل به وکتو وي په دې کې دا مسله راتله یعنې نه هغه دې طرف ته دی نه دې طرف ته دی په منځ کې دی دلایل چې ته ګوري یا د دې طرف ته یا د دې طرف ته نو بیا مې د مازدیګر منځه نه بعد د خپلو استادانو سره رابطه وکړه چې هغه علما دي د عربو کې د دې علما دي هغه دوه سره مې رابطه وکړه نو یو ماله جواب راکړو او بیا ما ته ووایي جواب یې دا دی خو بیا ماله ټیم راکړه او هغه دویم خو ما ته چورلټ ووایي ماله ټیم راکړه او زه به درله بیا جواب درکړم نو ما هغه کتابونه چې کوم مې راویستو هغه مې کېښودو ما زما رب رښتیا ویلي دي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا علم تاسو نه در کړی شوی مګر ډېر لږ داسې عجیب او غریب مسله چې حق یې رانې کړو دته اوس څه نو سوچ مې کوسی چې یعنې د بعضو ته او د عوامو ته او بیا داسې داسې لږ ډېر داسې دینداري کوي یا لږ ډېر د مولیانو سره کیني دې ته داسې ښکاري چې بس که یم جزیه به وایي دا ټول دین ما ته معلوم دی او علم چې دی نو دا